دا پخوا زمانه د یو کلی کیسه ده. په هغه کلی کې یو زمیندار اوسېده چې نوم یې کریم خان و. هغه له خپل زوی اسلم سره په یوه کچه کور کې ژوند کوو. لږه ځمکه یې لرله او څو چرګۍ هم ساتلې وې. د همدې چرګو او فصل په وسیله یې ژوند چلیده. کریم خان به تل خپل زوی ته ویل زویې لج لج ګټه هم برکت لري. خو اسلم جوان و او زر شتمن کېدل یې غوښتل. په هماغه کلی کې د چربو 2 دکانونه وو. یو د رحیم و، ډیر نرم او ایماندار سړی. بل د طاهر و، ډیر لالچی او چالاک انسان. رحیم به چرګې په مناسب قیمت اخیستې او خرڅولی، خو طاهر به ارزانه اخیستې او ګرانه به خرڅولی. یوه ورځ اسلم د خپل پلار چرګې بازار ته یوړې. لومړی د رحیم دکان ته ولاړ. رحیم چرګې وکتلې او ویې ویل شې چرګې دي، په 80 روپۍ به یې واخلم. خو لږ وروسته طاهر هغه ته غږ وکړ زه به درته 900 درکړم. ته رښتیا وایې؟ بس سمه ده، ته مې درکړې. هو زما یو شرط دی، هغه دا چې ماته به روزانه چرګې راوړې هم په دې نرخ. سمه ده، ما ته منظور ده. او دغه شان د دې دواړو لالچیانو معامله وشوه چې اسلم به ورته هره ورځ چرګې راوړلې او طاهر به ورته پیسې ورکولې. او بل طرف ته رحیم چرګوالا چې دا هر څه ولیدل نو ډیر زیات خپه شو. اسلم چې کور ته لاړ شي نو پلار ترې تپوس وکړي اسلمه بچا، چرګې دې په 100 روپۍ خرڅې کړې. هو پلاره، بس هغوی یې 100 روپۍ راکړې. سمه ده بچې، بس لاړ شه او په دې پیسو سودا راوړه، کور کې هیڅ شي نشته. او دغه شان اسلم بازار ته لاړ شو. خو چې کله بازار ته ورسید نو عجیبه منظر یې ولید. هغه وکتل چې د طاهر په دکان ډیر زیات رش و، ځکه چې طاهر په خپل دکان د چرګو بیا 1500 روپۍ ټاکلې و. اسلم چې کله دا هر څه ولیدل نو ډیر زیات حیران شو. دا چې لوبه ده یار، هغه زمانه چرګان په 900 روپۍ اخلي او په دکان کې یې په 500 خرڅوي. خو دا ته خبر نه و چې طاهر د مردارو چرګانو کاروبار پیل کړی و. شچا خبر خو نه یې، خلک مې سم لوټ کړل، مردار چرګان په ارزانه اخلم او ټوله ګټه زما ده. د چې وایي سړی کې داسې خوشحاله یې نو بیا خو به ما شاپینګ ته بوځي. ډېر وخت وشو نوې کلمې نه دي اخیستي. سیده شه، بس ته دعا وکړه چې زه په خپل کار کې لا نورم پرمختګ وکړم. انشاءالله تعالی نورم بریالي شي. په سبا له اسلم د خپل معمول مطابق طاهر ته چرګان راول. خو لومړی د رحیم د چرګو والا دکان ته ورغی. السلام علیکم رحیم صاحب. وعلیکم سلام اسلمه. څو چرګان به راوړې وایې؟ رحیمه، بس زه به درته هره ورځ 10 چرګان راوړم، خو یو تپوس مې درنه کول کې خفه کېږې نه؟ وایې کونه اسلمه، چې وایې؟ ما ویل چې د طاهر باندې خو ډیر رش و او چرګان مرزانه ورکوي. دا څه لوبه ده؟ طاهر د مردارو چرګانو کاروبار پیل کړي، خو کلیوال تر اوسه نه دی خبر. د چې وایي د خو د کلیوالو سره ظلم کوي. د د کار منع کول پکار دی. او دغه شان دواړو یو پلان جوړ کړ چې کلیوال طاهر له دې ظلم نه خلاص شي. په سبا طاهر په خپل دکان کې ډیر خوشحاله ناست و، خو اسلم د ځان نه د دوبۍ شیخ جوړ کړی و او د هغه دکان ته ورغی. السلام علیکم طاهره، کیف حالک؟ وعلیکم سلام. څو چرګان درکړم؟ یاره زما سره چرګان ډیر خوش شول، د 10 لک روپۍ واخله او ټول چرګان ماته راکړئ. سمه ده شیخ صاحب، واخله کنه. هم داسې اسلم د طاهر له دکان څخه ولاړ او طاهر هم کور ته روان شو. ای سریا، د نن ولې دومره خوشحاله یې؟ خوشحاله به نه یم شه، مردار چرګان مې په 10 لک روپۍ خرڅ کړل. د چې وایي سړیا، د خو دې ډیر شکار کړی دي. په دې خبره خو بیا زما شاپینګ هم نن در باندې دي. خو چې کله طاهر بوجې خلاصه کړه نو په هغې کې د پیسو پر ځای کاڼي وو. دا چې دي سړیا، زه خو برباده شوم. زموږ خو د رزق لپاره صرف همدا یو دوکان و، هم دې تباه که. وزه د کور نه شابه، زه به دلته په دې کور کې نه کینم کاري مرکار. وزه د طاهر خسۍ ورسره ښه چلن ونه کړ او له کور یې وشړلو. بل طرف ته اسلم، رحیم چرګوالا او رحمت بابا د کلی خلک راټول کړي وو. طاهر په تاسو مردار چرګان خرڅول، موږ یې نور نه منو. او له دې وروسته کلیوالو په ډېرې خوشحالي سره د اسلم او رحیم مننه وکړه. او بل طرف ته طاهر چرګو والا اوس بې عزته شوی و او په کوڅو کې به پر بایسیکل چغې وهلې. کالی راوړه، کالی راوړه، اوسپنې زړې ټوکې هم راوړه. چې په کور کې مو چمي هغه راوړه، زړې جامې او زړه اوسپنیز ټوکې.